بسم الله الرحمن الرحیم. جناب نن به خبره کوو د یو عام خسته فروټ باره کې، یو ښکلې میوې باره کې چې کوم تقریبا په هر ځای کې ډېر په اسانه میلاویږي. او دې نه مخکې په څو ویډیوګانو کې چې ما ذکر وکړو د بادام، کاجو یا کاشکاش، نو ډېرو ملګرو پې دا دغه وکړل چې رورا مونږ خو دا اخیستی نه شو او داسې ارزان څیزونه. نو نن درته یو داسې ارزان څیز ښیم چې ډېر په اسانه میلاویږي او تقریبا زمونږ په ډیرو کلو کې چې تاسو وځئ نو د پټو په غاړه یا ایون ډیرو کورونو کې د هغې بوټي موجود دي. دی جناب انځر یعنی انجیر چې په انګلیش کې ورته فیګ وایي. نو انځر دا یو داسې میوه ده چې کم انتهایی زبردست خوند لري او دې کې فایدې که زه تاسو ته وایم چې څومره ډېرې دي نو یقینا د ډېرو خلکو خوښه مي، خو نور به هم خوښ شي. راځئ شروع کوو د دې د پوستکي نه. د دې پوستکي کې ښه ډېر وایټامین سی دی او ښه ډېر فولیک اسید دی. نو چا کې چې د وینې کمې وي نو هغه کسانو دپاره انتهایی زبردست چیز دی. وینې کمي دپاره، د سکین فرشنس دپاره دا زبردست چیز دی. بیا هم په دې پوستکي کې ډېر زیات فایبر دی، ریشه ده پکې. نو که چاته د هاضمې مسلې وي تاسو به کتلي وي چې که کله هم تاسو وایي چې ماته د هاضمې مسله ده، زما خېټه سخته ده یا زما خېټه ډېره نرمه ده یا زما خېټه کې درد کېږي، مشران به ورته لومبۍ خبره پیله څه کوله چې یاره ته یو څو انځران وخوره، هغې سره به ډېر زیات ښه وي. نو یقینا چې انځر یعنې فیګ یا انجیر دا که وچکړي فارم کې او که نه تازه د ونې نه راشوکېدلي فارم کې په کم قسم طریقه باندې هم وخوري نو دا د هاضمې دپاره زبردست چیز دی. ستا هاضمه ورسره بهترین طریقې سره روانوي. بیا ذکر کوو چې دې کې دننه نور څه څیزونه دي، لکه څنګه چې ما ویل چې دې کې په چھلکه کې یا د دې پوستکي کې چې کوم دی فولیک اسید دی، وایټامین سی دی، داسې دننه پکې فایبر ډېر زیات دی، په دې چھلکه کې فایبر ډېر زیات دی. بیا نور د دې چې دا کومه غوښه ده، د دې چې دا کوم مواد دی کوم چې مونږ خورو نو هغې کې کاربوهایډریټس شته دی، خو داسې کاربوهایډریټس دي که د شوګر مریضان یې خوري هغې ته به شوګر نه زیاتوي. سلو ریلیز دی، ډېر زیات خوږ نه دی، د شوګر مریضانو دپاره انتهایی ښه څیز دی. که هغې د میوې دانې خوړلو شوق وي نو انځر که خوري هغې سره به بلکل انشاءالله ټیک وي، شوګر به یې نه زیاتېږي. ګلایسیمیک انډیکس ډېر کم دی. د شوګر مریضان چې څومره خوړل غواړي هغه خوړی شي. د بلډ پریشر مریضان چې څومره یې خوړل غواړي هغه خوړی شي. که د زړه مریض دی، که د ګردې مریض دی، که د جګر مریض دی، هر قسم مریضان چې کوم دی نو دا خوړی شي. بیا راځو جناب دې کې پوټاشیم دی، دې کې میګنیشیم دی، دې کې کاپر دی، دې کې آیرن دی یعنی فولاد دی، پکې ویټامین سی او دا خو ما مخکې ذکر کړی دی ویټامین ای پکې ښه ډېره ده. بی کمپلیکس یعنی ویټامین B1 B3 B6 B12 دا ټول څیزونه پکې ښه ډېر دي. نو که دا تاسو وګورئ ویټامین بی کمپلیکس زموږ د اعصابو دپاره، زموږ نروز دپاره، زموږ د پټو دپاره انتهایی ضروري څیز دی. ویټامین ای زموږ د سترګو نظر دپاره ضروري څیز دی. دې نه علاوه چې څنګه ما ذکر وکړو چې پوټاشیم نو زموږ د پټو دپاره، زموږ د زړه دپاره یا د زړه دړکن چې کوم دی د هغې رفتار چې کوم دی دا ټول په دې نمکیاتو باندې کیلشیم، پوټاشیم، میګنیشیم دا څیزونه هغې دپاره ډېر زیات ضروري دي. او خصوصا زموږ د نرو امپلسز چې کوم پاس کېږي نو هغې دپاره یعنې ته عصابي طور کمزوري ده نو که داسې دوایانې یا دوایان استعمالې هغې سره عصابي کمزوري راشي، نو که ته د انځر استعمال کې دې سره یقیني طور هغه عصابي کمزوري دا به ورسره بیخي کمه شي، ځکه چې نرو ریجنریشن به کېږي، نرو چې کوم دی هغه تازه وي، هغه مضبوط وي، یاداشت به ښه وي، هاضمه به ښه وي، شوګر بلډ پریشر دا به ټیک وي. بیا راځم جناب هغه خلکو طرف ته چې وزن کمول غواړي نو خورا چې د ورځې څومره انځران خوري خورا، فایبر بم راځي، مړېږې بم پې، انرژي بم درته میلاویږي او وزن به دې هم نه زیاتېږي. بیا ما د کاپر ذکر وکړو، ما چې کوم دی نو د آیرن ذکر وکړو. آیرن د تازه وینې جوړېدو دپاره زبردست چیز دی. کاپر زموږ بدن کې چې کم نظام روان دی، لکه زموږ په ګرده کې چې کوم بایوکیمیکل چینجز روان دي، زموږ په جگر کې روان دي، دا وینه فلټر کوي لګیا ده، وینه صفا کېږي لګیا ده، نو دې ټولو خلیو دپاره کاپر ډېر ضروري چیز دی. هغې که زموږ وجود کې وي نو که د انځر استعمال مونږ کوو، موږ ته ښه مزېدار کاپر میلاویږي او د هغې د وجې نه زموږ وجود کې دا څیزونه یعنې زموږ امیونټي به ښي، زموږ هاضمه، زموږ چې کوم نظام دی هغه به ټول ښي. بیا راځو جناب انډوکراین سیسټم ته. انډوکراین سیسټم هغې ته وایي چې زموږ غدود کوم دي، لکه تایراید دی، دماغ سره پیچوټري ده، داسې مختلف نور غدود دي چې هغه مختلف هارمونز پیدا کوي. په زنانو کې، په مردانو کې، په نارینو کې، په دې کې خپل بیل بیل هارمونز دي چې کوم سره د دې مردانه صحت یا زنانه صحت یا دا ټیک روان وي. نو که چاته هارمونل امبیلنسز وي، خصوصا په زنانو کې، هغه زنانه چې چاته د پولیسیسټیک اووریز وي، د هغې ماهواري ګډوډه وي او د هغې ته ډاکټر ته لاړه شي او زنانه ډاکټر ګاینیکالوجسټ ورته دا ووایي چې بیبي ستا خو چې کوم دی د هارمونز مسله ده، ته لږ وزن کم کا او ستا به
د هارمونز ټیک شي، ستا به ماهواري ټیک شي. هغه زنانو دپاره انځر استعمال دا ډېر زیات فایدهمند دی ځکه چې دې سره وزن هم کمیږي، دې سره ستاسو هارمونز بیلنس چې کوم دی هغه هم نارمل ته راځي. نو زنانۍ هم استعمال کولی شي. په ټوله اهم څیز دا دی چې استعمال ډېر ښکلې طریقې سره کیږي، لکه د کالو سر دا تاسو ته میلاوېدی شي چې کومې سیزن دی په هغې کې که چا کره بوټی وي یا د چا په باغ کې یا د چا په ټو کې دغه بوټی وي هغې هم استعمالولی شي، تاسو کولی شي دي. او که نه وي نو د سیزن نه بعد بیا دا په ډرای فارم کې لکه انځران یې وچ کړي وي د ډرای فروټس په فارم کې په ډبي کې میلاوېدی شي تاسو ته مختلف قسم. او اکثر که تاسو ګورئ که تاسو زموږ سوات طرف ته لاړ شي یا چترال طرف ته لاړ شي یا نور داسې شمالي علاقو طرف ته لاړ شي، نو هغې مختلف داسې تارونو کې دا پیللي وي او امیل یې ته جوړ کړی وي چې کوم هر ځای کې اویلیبل وي، ستاسو ورته زړه مو شي او د هغې خوراک که تاسو کوئ نو هغې سره ډېر زیات ښه. بیا که تاسو کتلي وي چا چې خوراک وکړي آپ بوج شي هاضمه نه راځي، نو اکثر له هغې یو دوه انځران ډرای فروټس کې یو دوه انځران وخوري، وایي یاره دې سره مې هاضمه ډېره زیاته ښي. نو چې هاضمه دې ښي ټول هر څه به ورسره ښي. او ټوله نه ضروري خبره پکې بیا دا ده چې قیمت هم دومره زیات نه دی، تقریبا زمونږ زیاتر رونه خویندې دا افورډ کولی شي که د دې استعمال کوي. امید لرم چې دا معلومات به ستاسو دپاره ډېر اهم وي، ډېر ښه به وي او ستاسو د صحت باره کې که څه داسې څیزونه وي چې تاسو د هغې باره کې معلومات کول غواړئ موږ سره نیغ په نیغ هم رابطه کولی شي، په دې ویډیوز باندې کمنټس هم کولی شي، نو انشاءالله جواب به هم درکوو او که خیري داسې نور معلومات به هم ستاسو مخې ته وړاندې کوو. خپل ډېر خیال ساتئ. الله پامان.